کله نیستي کله غماز کله د خپلو ستم کله نیستي کله غماز کله د خپلو ستم ژوندونه ستا په هره لار ستړی ستومانه شمه ګرانو کتونکو عبدالله خان لخوا سلامونه قبول کړئ. څنګه چې تاسو ته پته ده عبدالله خان پاڼه ستاسو دپاره د پښتو خوږ شاعرانو نوي نوي شعرونه ریکارډ کوي. هم په دغه سلسله کې راغلي یو عمر فاروق عجز صاحب خواته او د هغه نه به شعرونه ریکارډ کوو او یو څو خبرې به ورسره هم کوم. نو عمر فاروق صاحب خپل پروګرام کې هردار کلی وم او ډېره مننه کوم چې موږ لا ټایم راکړو. ډېره مهرباني شکریه. ډېره مننه. شاعري او جید کله نه شروع کړې وه؟ دا تقریبا څه د 2000 نه شروع کړې ده، 20 کاله تقریبا شو. ښه جي. او د دې شاته وجه څه وه؟ یاره دې خو مخکې م څو پېرې وي نه داسې کړې ده چې بس دا یو سرکاري محکمه کې وم نو 2000 کې بس کله چې جنرال مشرف ټیک اوور وکړو نو دا کارونه بند شو. زما تعلق چې کوم نو سرکاري دفتر و تعمیراتي دفتر و نو بیا کارونه نو بس باسې ناست وم نو زما وخت نه دې لیکلو ته شوق و او تقریبا کار به ما ډېر کړو. بیا دې تل به زما خیال لاړ بس ورور مې چې کوم نو بس دا لیکل شروع کړو. هغې نه بس دا شی اوږد شي او بس پوه شي چاپ را باندې ولاګېد نو بس هېڅ سره نښتی یم اوس نو. ډېره مونږ هم پېژنو او ډېر ملګري به پېژني خو پاڼه کې به یو نیم کس به وي چې تاسو به نه پېژني هغې دپاره لنډه پېژنګلو کوي. ډېره مننه. نو بس عمر فاروق عجز مې نوم دی او کلی مې پنجپیر دی او بس زیات دا چې دا صوابی خو صوابی ده که نه دا نظم ما لیکلی دی چې دا تقریبا ډېر مشهور شوی کېدای شي په دې وجه مې خلک وپېژني. زیات وخت مې بس صوابا کې تېر شوی دی نوکري مې ټوله صوابا کې کړې ده او دا خلکو سره مې لکه پېژنګلو ډېره ده دا زما تعارف دی. بلکل. او مینوالو کتونکو سره خپل یو کلام شریک کړ ډېره مننه به وي. بس ټیک دی. لومبی خو زه معافي غواړم چې زما دا ژبه ډېره فصیح نه ده که چې لکه نښلي غونته کې نه که بځای په ځای باندې فرق راځي نو هغې لپاره زه بښنه غواړم. دا زما روسته نه ده خو زه به تاسو ته نظم وایم ځکه چې زه خو اوس غزلې تقریبا کم لیکم ټول نظمونه لیکم په حالاتو باندې لیکم نو بس هغې متعلق پسې لیکلي کړي بس تاسو ته به ووایم. دې کور کې بس تا څنګه د قرار او مزې ژوند شي دې کور کې بس تا څنګه د قرار او مزې ژوند شي ستا کور سره یو ځای چې د بدنام سړي ګاونډ شي اوږدېږي لنډ سفر چې هم سفر د بېوقوف شي اوږدېږي لنډ سفر چې هم سفر د بېوقوف شي د خوږ ملګري څنګ کې بس ستا اوږد سفر لنډ شي د دواړو اصلیت په تر ابده نه یو کېږي د دواړو اصلیت به تر ابده نه یو کېږي جوټه او اصل دواړه که په خپله کې پیوند شي پهچان به ستا په خپله ستا د ښې رڼا کې کېږي پهچان به ستا په خپله ستا د ښې رڼا کې کېږي مقام د هر انسان د ده په خپل عمل څرګند شي څوک تل چې ماتوي د بېګناه خلکو سوټونه څوک تل چې ماتوي د بېګناه خلکو سوټونه اخر به یو ورځ مات د دې سړي مرګ شي هر وخت د خلاصي په تدبیرونو کې اخته وي هر وخت د خلاصي په تدبیرونو کې اخته وي همبار د چا په سر چې د پردو قرضونو پڼ شي سمدم پسته واده نه ډېر تیره تیره ځوانان شي سمدم پسته واده نه ډېر تیره تیره ځوانان شي جنجال تمامي کورله کله کله یو لمن شي بې شوره بې غوغا تر سره رسي چې انصاف وي بې شوره بې غوغا تر سره رسي چې انصاف وي بدل چې په تالان کې شي بیا ویش هسې غویمن شي پخلی چې په ناپوه او په واړو لاس وشي پخلی چې په ناپوه او په واړو لاس وشي توغام که د شاهانو شي بې رنګ او بې خوند شي د یو بصري اور نه لګي اور وړه ځنګل ته د یو بصري اور نه لګي اور وړه ځنګل ته رښتیا چې چاته راشي دروغ هلته کې بربنډ شي مدام چې ستا کوڅه کې څوک ودرېږي خپل حاجت له مدام چې ستا کوڅه کې څوک ودرېږي خپل حاجت له دا څومره سخت ساعت شي چې دی ستا په لار کې خرن شي هر سپک ته چارې سپک په نظر موږ وره فاروقه
ارسپک ته چې رسپک په نظر موږ وره فاروقه وړې سپکې خبرې کله زیره د لوی ګن شي. ډېر ښه جي ډېره مننه. ګرانو کتونکو تاسو د عمر فاروق عجز صاحب نه کلام واورېد. امید دی ستاسو به خوښ شوي او ډېر خوندونه مزې به ترېنه اخیستي. نو عمر فاروق صاحب په دغه یو کلام ونه پرېږدم غواړم چې یو بل کلام هم شریک کړي. ډېره مننه به څوک نه هر دی سیر اړوله قرض غواړي څوک نه هر دی سیر اړوله قرض غواړي څوک ناروغه دی دارو له قرض غواړي چاته یو لښکر بچي بربنډ لغړ دی دا غریب د دې جامو له قرض غواړي څوک په وخت چې بل ته قرض ادانې کړي څوک په وخت چې بل ته قرض ادانې کړي د قرض بدلیدو له قرض غواړي څوک قرضه د خپل حاجت لپاره اخلي څوک قرضه د خپل حاجت لپاره اخلي څوک پردی پیسې خوړو له قرض غواړي څوک د ګیس او بجلی بل له قرض ګوري څوک د ګیس او بجلی بل له قرض ګوري څوک د کور آبادېدو له قرض غواړي په چا قرض کاتی خیږي په دکان کې په چا قرض کاتی خیږي په دکان کې څوک د بینک نه کارخانو له قرض غواړي څوک په قرضو په ګاونډ کې ځمکه اخلي څوک په قرضو په ګاونډ کې ځمکه اخلي څوک د ګاډي اخیستو له قرض غواړي څوک ارزان څیزونه ګران په قرض اخلي څوک ارزان څیزونه ګران په قرض واخلي څوک د سود له خلاصېدو له قرض غواړي څوک د سود نه خلاصېدو له قرض غواړي دی به څه د پردي قرض نه وزګار شي دی به څه د پردي قرض نه وزګار شي چې سیالۍ له او پښتو له قرض غواړي څوک واده له قرض کلي کې راغونډ کي څوک واده له قرض کلي کې راغونډ کي څوک د سرو زرو کالو له قرض غواړي په چا پڼ چې د پردو په چا پڼ چې د قرضونو نسبه کېږي په چا پڼ چې د قرضونو نسبه کېږي دی د ملک نه تښتېدو له قرض غواړي څنګه به دا وطن په خپلو خپو روان شي دا شعر لږ به دا واورئ څنګه به دا وطن په خپلو خپو روان شي هر واکداري چلېدو له قرض غواړي څنګه به دا وطن په خپلو خپو روان شي هر واکداري چلېدو له قرض غواړي فاروق وایي داسې قرض اوبه یوسي څوک له تا نه چې نشو له قرض غواړي ډېر ګرانو کتونکو تاسو د عمر فاروق عجز صاحب نه کلام واورېد. امید د ستاسو به خوښ شوي او ډېر خوندونه مزې به ترېنه اخیستي. ډېره مننه کوم چې موږ له ټایم راکړه او په اخر کې به کتونکو مینوالو له څه میسیج ورکول غواړئ څه پیغام به ورکوئ؟ نو پیغام خو ما مخکې دا وکړي چې یاره دوکه دروغ دا نه دي پکار رښتیا وینا پکار ده که چېرې غلط کار دا نوشي نو خپل غلط کار باندې خپېمانه کېدل پکار دي او هسې پښتو کولني پکار چې غلط څیز باندې ودرېږي بس زما دا پیغام دی. ډېره مننه جي ډېره ګرانو کتونکو خپل پروګرام ختموم زمین مانیروال صاحب طرف ته ځم هغه به یو څو شعرونه ووایي بس په هغې به خپل پروګرام راغونډ کړو. ډېره مننه موږ خو عمر فاروق عجز صاحب سره رالو هغه ډېر ښکلی پروګرام وکړو شکریه یې ادا کړو چې موږ له یې وخت راکړو خو دا خو دی هم نه دی اورېدلي لکه دی دغه کې خو به ډېر غږېدلي خو دی ته به دا ووایو چې په پین به مخکې حساب کېده اوس دا کمپیوټر راغی نو په پین حساب کتاب و کمپیوټر خو پکې نه وه کچه کچه کوټې وې سلانټر خو پکې نه و کلې کچه به آبادی وې خاورونه جوړې به کټوای وې جوړې لرګونه به سمسای وې نو پخلی په لرګو کې دیټر خو پکې نه و پخلی کېده به لرګو باندې زمیندارای وې لاندې باندې هر څه تېر شو زموږ د وړاندې نو یوې وې هرخواته څه ټکټر خو پکې نه و یوې کېدې په پټو کې پخلی کېده په کټوو کې شملې پرتې به وې چاټو کې نو سورلاله ډګډګې و څه سکوټر خو پکې نه و نه پلاین کوچ او نه ډبې وې چېرته وېګن چېرته ټانګې وې نو چا سره دومره پیسې ځکه نه وې چې بار ملکونه آزاد نه نو چا سره دومره پیسې وې نو ساده باده لباس په سویټر خو پکې نه و ساده لباس په دارچا و داسې د ځوان او د بوډا و ساده ژوندون ښکلا ښکلا او بجلي بتله راتله څه جرنیټر خو پکې نه و باغ زمین کړي د پینټرای کار هر چا لکړي خو په خوارای کار دا کلالې مزدورای کار ډېرو پینټران داسې پینټر خو پکې نه و کچه کچه کوټې وې سلانټر خو پکې نه و خوږو اورېدونکو موږ نه پروګرام کې څه غلطي شوي نو موږ معافي غواړو بخښنه غواړو او تر بل پروګرام پورې ستاسو نه اجازت غواړو د الله په امان.